ملګرو په خیر راغلی، ستړي مه شئ. هیله ده چې ټول روغ جوړ یې. نن مونږه خبره کوو په دې باندې چې مونږه فلسفه څنګه مطالعه کوو، یعنی هاو ټو ریډ فلسفي. چونکې زمونږ ډېر ملګري اکثر داسې پوښتنې کوي، نو مونږ غوښتل چې ولې نه په دې باندې مونږ یو ویډیو ریکارډ کړو او هغه تاسو ته ضرور رسي. فلسفه چونکې د علومو مور ده او د دې مطالعه کول ډېر سخت کار دی، ډېر زیات وخت غواړي، خو د دې د مطالعه کولو مختلفې طریقې دي. اوس په هغه طریقو کې کومه داسې طریقه ده چې هغه ډېره زیاته مؤثره ده، نو په دې باندې به مونږ لږه مختصر شان خبره وکړو. یو طریقه خو دا ده زمونږ سره چې مونږ په فلسفه کې مختلف تیمز دي هغه مطالعه کوو. یعنی مونږ د ایزمز مطالعه کوو چې یاره زمونږ سره مټیریالیزم څه شی دی، بیا ایډیالیزم څه شی دی. داسې مختلف ایزمز زمونږ مخې ته راځي چې په هغې باندې کله مونږ مطالعه کوو، نو هغه مونږ د فلسفې د تیمز مطالعه کوو. اوس په دغه تیمز کې مسله دا راځي چې یاره مټیریالیزم یو تیم دی، دا خو زه مطالعه کوم، خو دا ډېر زیات براډ دی. یعنی ډېر زیات فلسفران داسې دي چې هغه مټیریالیسټک اپروچ لري د کائنات او د شیانو د مطالعې طرف ته. نو په هغې کې بیا هغه ټول فلسفیان رابندول او بیا د هر یو تیم چې په منځ کې کوم ډفرنس دی هغه معلومول ډېر زیات ګران کار شي. نو د دې خبرې مطلب دا نه دی چې ګنې مونږ د فلسفې تیمز نه لولو، خو چې کله مونږ فلسفې ته نوي راشو، نو که مونږ ډایرکټ تیمز مطالعه کوو، نو مونږ د ډېر زیات کنفیوژن سره مخ کیدی شو په هغې کې. بل د دې چې کوم مختلف برانچز دي هغه هم مونږ مطالعه کولی شو. یعنی که زه دا ووایم چې یاره میټافیزکس یو برانچ دی د فلسفي، زه په دې باندې مطالعه کوم، نو میټافیزیکل کنټریبیوشنز د ډېرو زیاتو فلسفیانو دي، نو هغه به ټول بیا په دغه یو برانچ کې دننه رابندول وي او د هغې ترمنځ چې کوم ډفرنسز دي هغه معلومول دي. نو دغلته کې هم دغه مسلې زموږ سره راځي چې دا ټرم هم ډېر زیات براډ شي. داسې میټافیزکس شو، اپسټیمالوجي شوه، بیا میټافیزکس کې دننه زموږ سره انټالوجي راځي، یا ریټریک شو، یا مورل شو، مورالټي چې څه ته وایي، ایتکس. دا ټول شیان د دې مختلف برانچز دي د فلسفې او په دې باندې هم مونږ مطالعه کولی شو. خو یو بله طریقه چې د فلسفې د مطالعه کولو ده هغه د دې تاریخ لوستل دي. نو د ټولو نه مؤثره طریقه چې کم خلک نوي فلسفې ته راشي هغوی له پکار دي چې د فلسفې تاریخ ولولي. خو د تاریخ په لوستلو کې هم څه نه څه کنفیوژن راځي مخې ته چې هغه مونږ ته د مخکې نه معلوم نه وي، نو بیا مونږ د هغې ښکار کیدی شو. نو باید چې په هغې باندې خبره وشي او بیا دا چې تاریخ مونږ ولې مطالعه کوو. نو عموما کیږي داسې چې هر یو فکر را پیدا کیږي، هر یو فلسفه را پیدا کیږي، د هغې خپل یو کنټکسټ وي، د هغې خپل معروضي حالات وي، د هغه ځای سیاسي حالات څه دي، د هغه ځای جغرافیایي حالات څه دي. نو مختلف فلسفیان د مختلفو معروضي حالاتو او کنټکسټ سره تعلق ساتي، نو هغه بیا په هغې کې مطالعه کول ډېر لازم شي چې دا فکر د کومو معروضي حالاتو تحت را پیدا شو. نو تاریخ واحد داسې ذریعه ده چې هغه مونږ ته دغه کلیریفیکیشن کوي چې د هر یو فلسفي چې کم تاریخي معروضي حالات وي هغه مونږ ته کلیر شي، نو مونږ په هغې باندې پوه شو. مثلا که زه یو مثال درکړم چې کله تیلیز کم چې وړومبی فلسفي ګڼل کېږي د فلسفې په تاریخ کې، هغه چې کله خپله آبي فلسفه مخې ته راوړي چې هر یو چیز د اوبو نه پیدا شوی دی، نو دا فکر چې هغه ته راځي دا د هغه د معروضي حالاتو پیداوار و. چل داسې و چې د تیلیز نه وړاندې په ساینس باندې په ټولو علومو باندې د هغه وخت د یونان د مذهبي خلکو اجارهداري وه یو قسم. یعنی د هر یو څیز ایکسپلینیشن به هغوی ورکوو او د خپلو مقاصدو او غرضونو دپاره به استعمالو. مثلا نور یا سپوږمۍ چې کله تندر نیسي دا یو انتهایی ساینټیفیک فینامنا ده، ساینسي مظهر دی، خو د دې تشریح به هم مذهبي خلکو د خپل غرضونو او مقاصدو پوره کولو دپاره د خپل خواهشاتو مطابق کوله. یعنی که مونږ لاړ شو بیبیلون ته، نو په بیبیلون کې مذهبي خلکو عامو خلکو ته دا ویلي وو چې کله نور یا سپوږمۍ تندر نیسي، نو د هغوی چې د رڼا او د تیارې کم خدایانو، یعنی بال، مردوخ او شتار، هغوی دا ګڼل چې دا دواړه یو بل سره په جګړه باندې ورشي. نو لحاظه که په دغه دوران کې مونږ داسې ونه کړو چې د رڼا د خدای مناجات او صفات او تعریفونه بیان نه کړو
او په خپل صفتونو او تعریفونو او قربانو سره هغه ته طاقت ونه بخو نو د تیارې خدای به د رڼا خدای تیر کړي او موږ به ته همیشه لپاره د رڼا نه چې کوم دی محروم شو نو خلک په ویرېدله او هغوی به چې کوم دی د رڼا د خدای په حق کې عبادتونه شروع کړه او هغه عبادتونه به داسې وو چې هغه په هفتو او په میاشتو جاري وو یعنی یو پادري ته یا یو مذهبي مشر ته به تر 100 نه واله تر 100,000 پورې ګړي بیزې او څاروي صرف دا راغونډ شول داسې سره زر او پیسې او نور بلاشې مراعات په داسې خلکو نه هغوی ته راغونډ شو نو د هغوی په دغه کې دا ګټه وي خو چې کله تیلیز راغی نو تیلیز چې دغه حالاتو ته وکتله هغه وی چې داسې نه ده بلکې دا سپوږمۍ چې کله تندر نیسي یا نور چې کله تندر نیسي دا یو ساینسي مظهر دی او داسې وشي چې کله فرض که سپوږمۍ د هغه تندر نیولې ده نو د دنیا د سپوږمۍ او د نور ترمنځ راشي او د دنیا سوري چې کم دی هغه په سپوږمۍ باندې پرېوځي نو بیا موږ ته سپوږمۍ نه ښکاري چې سن لایټ د هغې نه ریفلیکټ شي نو خلک وایي چې ګنې دا سپوږمۍ تندر نیولې او هغه په هغه وخت کې یو پیشنګویي ورکړې وه چې په 585 قبل مسیح کې بیا تقریبا هغه رښتیا ثابته شوه او هغه شانتې سپوږمۍ تندر ونیوله او خلکو ریالایز کړه چې دا یو ساینسي مظهر دی او د دې چې کوم وجوهات دي نو هغه یا چې کوم کازز دي هغه د دې بالکل مټیریالیسټک کازز دي نو هغه یو فلسفه راوړله او هغه فلسفه چې کوم هغه اوس په نیچرل فلسفي سره یا مونږ یادو نیچرل فلسفي نه اوس چې کوم دی ساينس زموږ سره جوړ شوی دی د تیلیز دغه فلسفه چې هر یو څیز د اوبو نه پیدا دی نو دې کې څونه حقیقت دی دا ځان له خبره ده خو دا چې کوم دی دا کوېسچن ریس کول دا ډېر زیات امپورټنټ و چې د هغه وخت چې کوم مروج تصور و د هغې خلاف هغه یو مادي او ساینسي اپروچ راوړو او په هغې سره چې کوم دی د نړۍ تشریح وکړله نو ډېر زیات امپورټنس ټول فلسفیان د تیلیز دغه کوېسچن ریس کولو ته چې کوم دی اوس ورکوي و د تیلیز نه پس چې بیا کله زموږ سره انیګزیمینډر راځي نو انیګزیمینډر چې دې ته وګورو چې تیلیز دا ویلي چې هر یو څیز د اوبو نه پیدا شوی دی نو اور چې د اوبو مخالف دی او متضاد دی او اپوزیټ دی نو دا بیا څنګه د اوبو نه پیدا کیدی شي نو لهذا انیګزیمینډر دا وویله چې داسې نشي کیدی نو هغه یو نوې فلسفه راوړله منځ ته او هغه فلسفه چې کوم ده په هغې کې دا خبره هغه کوي چې هر یو څیز د یو لامحدود مادې نه جوړ شوی دی چې هغې ته هغه اپیران وایي چې دا یو انلیمیټډ انباونډډ میټر دی او د دې نه د هر یو څیز چې کوم دی هغه پیدا کیږي او بهر ترې راوځي اوس د ده په دې فلسفه کې بیا یو ایشو مسله دا راغله چې دا انباونډډ دی او انلیمیټډ دی نو انیګزیمینډر دا ماده لیدلې چېرته ده بیا انیګزیمینیز راځي او هغه په ده باندې دا تنقید کوي بیا چې دا ماده خو د بیا لیدلې نه ده چې دا انلیمیټډ دی نو لهذا دا فلسفه هم چې کوم ده دا سمه نه ده نو هغه بیا یو نوی اپروچ راوړي چې هر یو څیز د اوبو نه پیدا شوی دی همدغه شانتې د فلسفې چې څومره تاریخ مونږ ګورو په دې کې چې کومې مسلې راځي نو هغه په یو کرونولاجیکل آرډر کې راځي نو دغه مسلې بیا مونږ په تاریخ کې په ډېر ښه انداز کې پیژندی شو چې څنګه په فلسفه کې یو مسله راغله د هغې مسلې دننه چې کوم دي څه بحرانونه او کمی را پیدا شولې او د هغې د ختمولو لپاره بیا یو بل فلسفي مخې ته راشي او هغه کمی او هغه کمزوری چې کوم دی هغه په ګوته کې په هغې باندې کرټیسیزم وکړي او بیا چې کوم دی د هغې نه یو اډوانس خپل یو پوزیشن وړاندې کړي خپله یو فلسفه چې کوم ده هغه مخې ته راوړي چې کله مونږ د ټولې فلسفې تاریخ وګورو مونږ ته د هغې یو اجمالي خاکه چې کوم ده په لاسو باندې راشي نو ژوند زمونږ ډېر زیات مختصر دی او مونږ ټول فلسفیان په ډیټیل کې نشو لوستی خو د دې سره فایده دا وشي چې زمونږ د سوچ مطابق یو 2-3 فلسفیان داسې مونږ ته میلاو شي چې هغې کې زمونږ انټرسټ پیدا شي بیا د هغې دپاره چې مونږ د هغوی فلسفه وګورو د هغوی اوریجنل ټیکسټ مطالعه کوو او د هغې انډیپټ سټډي کوو ډیټیل ته ځو ډېره جوهره مطالعه چې کوم ده بیا مونږ د هغې شروع کوو خو اوس دلته کې یو مسله بله دا راشي چې کله مونږ تاریخ مطالعه کوو نو یو تاریخ یا 2 تاریخونه د فلسفې زمونږ مرسته نشي کولی مثلا چې کوم انالیټیکل فلاسفرز دي یعنی رسل دلی یا د هغوی چې نور کوم ګروپ دی هغوی ایگزسټنشل فلاسفر بالکل چې کوم دی نه ټچ کوي یعنی که د رسل هسټري اف ویسټرن فلاسفي تاسو راواخلئ نو دومره غټ کتاب دی 1000 صفحې دی 900 خو په ایگزسټنشل فلاسفي باندې چې کوم دی یو خبره هم په هغې کې نشته تاسو ته په هغې کې د سارت ذکر نه میلاویږي د کارل جیسپر نه میلاویږي یا نور چې کوم غټ ایگزسټنشل فلاسفر دي نو د هغې تاسو ته هیڅ ذکر په هغې کې نه میلاویږي
بل اړخ ته چې کله دغه ایگزیسټنشل فلسفي مونږ ګورو ایگزیسټنشلیزم سره چې کوم ریلیټډ فلسفر دي هغوی چې کوم تاریخونه لیکلي دي یعنی کارل جاسپر د هیسټري اف فلسفي په 3 والیومو کې لیکلی دی دونه ضخیم کتاب دی خو په هغې فلسفي کې د انالیټیکل فلسفي هیڅ ذکر نشته تاسو ته پکې د رسل یا د هغه د نورو ملګرو هیڅ ذکر چې کوم دی هغه میلاو نشي نو د دې لپاره موږ ته مختلف سورسز لټول پکار دي د هیسټري اف فلسفي سره چې تعلق ساتي چې مستند کتابونه او دغه ټوله فلسفه چې کوم ده په هغې کې کور شوي یا موږ داسې وکړو چې د ایگزیسټنشلیست چې کوم فلسفر دي د هغې لپاره د هغوی تاریخونه مطالعه کړو او بیا انالیټیکل فلسفي لپاره د رسل یا د هغه د ملګرو شان چې کوم تاریخونه چا لیکلي دي هغه موږ مطالعه کړو نو دغه مسله چې کوم ده په دې طریقې سره موږ بیا حل کولی شو او په تاریخ کې چې کم دی یو څو فلسفر بیا موږ له په ګوتو راتلی شي چې د هغوی د فلسفې سره موږ مخکې لاړ شو خو د دې نه پسته بیا دا ده چې د هر یو فلسفي مطالعه کولو چې کم دی خپل یو خاص سټرکچر وي خپل یو خاص طریقه کار وي په هغې باندې تلل وي یعنې که زه وایم چې زه کانټ مطالعه کول غواړم فرض کړه د کانټ مطالعه به داسې بالکل سودمنه نه چې زه ډایرکټ د هغه کریټیک په ریزن راواخلم یعنی د کانټ نه مخکې چې په دنیا کې د ریشنلیزم او د امپیریسزم په نوم باندې کومه جګړه وه علمي جګړه وه او په هغې کې کومو خلکو کم کنټریبیوشن کړی دی هغه پیژندل ډېر ضروري دي چې هغوی څنګه ساینس یو بندې ګلۍ ته وردننه کړو او کانټ چې کوم دی بیا د هغې نه هغه لارې ورته کولاو کړلې او مخکې هغه راغله نو داسې به مونږ په روانو ویډیوګانو کې د مختلفو فلسفیانو چې کم په دې کې میجر فګرز دي د هغوی د فلسفې متعلق او بیا دا چې هغه مونږ څنګه تاریخي طور مطالعه کولی شو اکثر ملګري دا تپوس کوي چې مونږ څه رقم کتابونه مطالعه کړو نو د فلسفې د تاریخ د مطالعه کول لپاره خو تاسو ډېر زیات کتابونه میلاویدی شي زه په هغې کې چې کوم دی د یو څو ذکر کوم چې کوم ماته ښه ښکاري د بیګنرز لپاره او بیا هغه تاسو له ځان سره تر یو ډېره وخته پورې مخکې وړي هم شي ځکه چې هغه ډېر ضخیم کتابونه هم په هغې کې شامل دي د ټولو نه وړاندې که تاسو داسې وکړئ چې د فلسفې هر قسم مطالعه کوئ خو د هغې څه ټرمینالوجیز به راځي د فلسفې خپل اصطلاحات وي چې هغه به تاسو له په شروع کې ډېرې مسلې جوړوي د هغې زده کړه ډېره زیاته ضروري ده نو که مونږ داسې وکړو چې د فلسفې یو ډکشنري ځان له واخلو که نه میلاویږي پی ډي اف کې ډاونلوډ کړو او د هغې نه روزانه کم از کم هغه ټکي چې کم مونږ ته د فلسفې په مطالعه کولو کې مخې ته راځي هغه نوټ کوو د هغې ډیفینیشن زده کوو نو دغه مونږ ته دغه څیز ډېر زیات اسانولی شي خو دا اصطلاحات داسې وي چې د دې سره مونږ په یو ځای باندې نشو اشنا کېدی د وخت سره سره د ټیم تېرېدو سره سره چې دا بار بار زموږ مخې ته راځي نو مونږ د دې سره اشنا کېږو او بیا چې کوم دی دغه فلسفې لوسته کې موږ ته دغه مسله نه وي نو که تاسو داسې وکړئ په فلسفه باندې مختلف خلکو لیکل کړي لکه هیګل پې هم د لیکچرز آن د هسټري اف فلسفي 3 والیوم کې یو کتاب لیکلی دی هغه هم تاسو لوستی شئ یا چې کوم دی د رسل کم هسټري اف ویسټرن فلسفي ده هغه هم تاسو لوستی شئ د ایلن ووډ یو کتاب دی د هسټري اف فلسفي باندې هغه په دې کې بیا خاص کر زور په دې راوړی چې هغه مارکسسټ دی نو هغه چې کوم ډایلکټیکل اپروچ دی د فلسفې په تاریخ کې د هیراکلایټس نه واخله تر دې وخته پورې چې څومره هم دغه جدلیاتي عمل دی هغې باندې ډېر فوکس کړی دی او دغه تاریخ یې د هغې په رڼا کې لیکلی دی د کارل جاسپر هسټري اف فلسفي چې کوم دی هغه تاسو لوستی شئ خو د دې ټولو نه پرته که یو سړی بیګینر وي په فلسفي کې زه به هغه ته دا کتاب ریکمنډ کوم چې انسان کینی چې کوم کتاب لیکلی دی د هسټري اف فلسفي په 4 والیومه کې دی هغه اولنۍ فلسفه بیا د هغې نه پسته بیا منځنۍ بیا ماډرن فلسفي دا ټوله چې کوم د هغه ډیوایډ کړی ده په یو والیوم کې او د هغې سره هغه کار دا کړی دی چې د فلسفې تاریخ او د تاریخ سره د فلسفې مختلف تیمز او برانچز چې کوم دي دا هغه را یوځای کړي دي یعنې تاسو په دغه یو تاریخ کې دا ټول شیان میلاویدی شي چې فرض که فرست والیوم د هغه د ارسطو او د افلاطون او د سقراط تاریخ تاسو ته په هغې کې اول بیان کړی دی نو بیا دا دی چې د ارسطو میټافیزیکس څه وو د افلاطون میټافیزیکس څه وو بیا درته په هغې ځان له یو چپټر دی بیا د دې دواړو چې کوم اپسټیمالوجي دی یعنې تھیري اف نالج چې علم څه شی دی نو په هغې باندې بیا ځان له چپټر دی دغه شانتې نو د فلسفې تاریخ یې اول بیان کړي دي او بیا د هغې تاریخ سره سره د مختلفو فلسفیانو چې کم تیمز دي په هغې باندې بیا خبره شوې ده نو هغه تاسو بیا ډېره مرسته درکولی شي چې تاسو د فلسفې ښه مطالعه وکړئ نو لهذا چې
چاته کوم کتاب بیا ډېر اسان وي دا ډیپینډ کوي په ریډر باندې د هغه چې کم انټلیکچوال لیول وي نو پکار دی چې مونږ د هغې نه شروع واچو خو یو سنجیده مطالعه دا غواړي او شیان چې کوم دي هغه بالکل سنجیده اخیستل وي په فلسفه کې داسې نه کېږي چې برډ آی ویو به زه په دې باندې تیر کړم او ما ته به ګنې په 2-3 ورځو کې دا ټوله فلسفه یادې شي نو د دې لپاره سینه لوی ساتل دي وخت ورکول دي او د لوی زغم او صبر نه چې کار ورسره مونږ واخلو ډېره زیاته مننه